او کم زما یو وګړی مسلمان د هیواد اوسیدونکي هغه دې په جرأت ووایي لکه اوس د 2000 وکیلانو هغه نماینده چې وفرمایي هغه به تاسې ته زموږ د وزارت د ارګان 3 نمرې هغه اوس پورې نشر شوی بیا به هم نشر کېږي هر څوک چې شکایت لرئ په هر ارګان لله الحمد ساختمان نظام اسلامی و امارت اسلامی این مرغن با اساس اصول اسلام شده همه ساختمان خب این ساختمان یکان دفعه کلکین که خراب شود ما شما مسئولیت داریم که ترمیم کنیم این تو نیست که بخاطر یک کلکین همه ساختمان را از بین ببریم خود شکم زایی که کمزوری وی دا شر القرون ده او شر القرون که من نظام ده خیر القرون بارو او دا سی قرن که اصیب نبی علیه السلام فرمائے یصبح مؤمنا و یمسی کافرا و یمسی مؤمنا و یصبح کافرا و یبیع دینه لعرض من الدنیا کما قال رسول ماده پرستی وحده و منصب و خودغرضی مادیات طرف ارتقا وقتی که در طرف ارتقا میرن و روحانیت طرف تنزل رفتار میکنن و در قرن که الحمدلله من نظام اسلامی داریم و تبلیغات دوکا نشی زما گرانو لسا حق د تعلیم او د قلم او د کتاب درکوم درکوم هر غوښتنې ته ځواب درکوم د بشریت او ژوندانه ټوله حساب درکوم